بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، بیا در سره د یو لاکر د هیکینګ په اړه معلومات شریکوم چې څنګه کولی شو د موبایل کوډونه هیک کړو. نو زیاتره ملګري زموږ ملګري چې دي په دا کلکولیټر په نام باندې کوم پروګرام چې خپل عکسونه، ویډیوګانې، هر څه پټوي، نو دا ډېر په ساده او اسانه طریقه سره هیک کیدای شي. نو نن راځو در سره د دغه پروګرام د هیکینګ طریقه شریکوم چې څنګه دا پروګرام په اسانۍ سره هر ډول پروګرام هیک کولی شو. نو لومړی دا پروګرام چې دا هر موبایل کې کار کوي او زیاتره ملګرو دا انسټال کړی هم وي. نو له هر څه نه مخکې یوه یادونه در سره کوم چې دې څخه به غلطه استفاده نه کوئ، او بل زموږ چینل مو که نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. نو راځو دا پروګرام زه اوس خلاصوم، پسې چې هر کوډ ورکوم نه خلاصیږي. مثلا دا کوډونه ورکوم، په یو کوډ باندې هم نه خلاصیږي. نو د دې پروګرام کوډ چې دا 98456 ده، په دې باندې خلاصیږي، بل په هیڅ کوډ باندې نه خلاصیږي. نو یو بل کوډ چې دا چې هر ډول دا کوډ په هیک کیدای شي، د پروګرام هیک کیدای شي، هغه ضرور در سره یاد وساتئ. هغه د هر ډول د لکر لپاره کار کوي او 100% هیک کولی شي. نو تاسو سره به اوس دا پوښتنه پیدا کېږي چې دا کوم کوډ دی، څنګه کوډ دی، او څنګه دا پروګرام په هر موبایل کې په اسانۍ سره هیک کړای شو. دا په هر موبایل کې کار کوي چې څنګه موبایل کې تاسو کوډ ورکړی، ډېر په اسانۍ سره یې کولی شئ چې دا پروګرام تاسو هیک کړئ. نو دا پروګرام دا کوډ به کوم کوډ وي، څنګه کوډ به وي، نو د دا لیدلو لپاره او که زموږ چینل مو بیا هم نه سبسکرایب کړی، چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل ایکن هم ووهئ، تر څو زموږ ویډیوګانې تاسو ته له نورو څخه مخکې در ورسیږي. نو انتظار مو ډېر نه اوږدوم، هغه کوډ در سره شریکوم چې په دې باندې دا پروګرام په هر موبایل کې هیک کیدای شي. نو تاسو به لومړی داسې وکړئ چې د پروګرام ته به داخل شئ 19 دا مو چې ووهل، دوباره او بیا 19 به ووهئ. کله مو چې دا ووهلو نو مساوي علامه ووهئ، 100% او پروګرام هیک شو. تاسو یې کتلی شئ چې زه داخل شوم په دا کوډ باندې. نو په دې کوډ باندې تاسو کولی شئ چې په هر موبایل کې دا پروګرام ته ډېر په اسانۍ سره ور داخل شئ او دا پروګرام هیک کړئ. نو دې ته او دې ته نور ورته ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل ایکن هم ووهئ، تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. نو د اوس لپاره په خدای سپارم، الله مو مل شه، تر څو د یو بلې نوې ویډیو له تاسو سره شریکه کړم. د خدای په امان.